والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شلم نمبر آیت سورة لقمان دیزن دویم باب دی آخر پوری عقلی دلیل ذکر کرل یویش کی بے زجر ذکر کے پو دلیل باندی دویش کی بے حال دا موحد ذکر کے ترغیب اتباع لا دریش کی بے تسلی و تخفیف منکرین لا سلیرش کی بے حالات اخروی ذکر کرلا اس پنجیش نمبر آیت کی عقلی دلیل چی دیرے ویلے شعیلت دا ما قبل پاس ویلے الى عذاب غلیس سخ عذاب دا معلل دی دل دا وہ شعیلت وارا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اللہ کدے خلقنا تپوسو کی من خلق السماوات والارض شا پیدا کری اسمکو اسمانونا دیوی خامخا اللہ قل الحمدللہ ورطو ویٹو صفتنا دا کمال اللہ لردی بلکہ اکثر دو دی لا یعلمون نپویگی اس تا شرک مگی دا اللہ سرا ورس آئے کہ تکمیل دا ما قبل عورت دا شرف تصرف دی للہ خاص اللہ پہ اختیار کیا غسری شبر اسمانوں کی دی اولانے دی اسمگا کی ان اللہ هو الغنی الحمید یقینا اللہ اغب پرواز دیلے شوے علمی عقلی دلیل رب دار مخزم کو اسماننا بیان شدہ محدود دی اس وید اللہ علم اب محدودی نا دا ټول دریبونه چی رنگ شي ټول بوټي قلمونه شي دومره نور راشي لیکه د الله عظمت نخلاصي کی الله اکبر دومره لوی رب دی ولو انما الله تعالی وی کچرت شي هغه چې د ازمه کې دی من شجره ونی اقلام قلمنا والبحر دریب زید کی دلا من بعد اذن ورستا الله وی دریب نور به عبارت دی وتكتب بها کلمات الله اولی کا بدے اولی کلیش بدے دا اللہ کلمات ختم بنیشی کلمات اللہ کے وقول دا وحی دویم دا اللہ صفات دا قرآن عظمتون اللہ وی ختمی گی نور علوی کتاب دے دا صفتون دا اللہ ختمی گی مشرک سمرا کم بخت دے چھ دومر علوی ذاتی پری خودو لاڑو یو کمزوری بسی قبر والا بسی لاڑو ان اللہ یقینا اللہ زور اور حکمتون والا دے عقلی دلیل د پاره د اثبات د عظمت د قدرت جواب د سوال چې د دومره مخلوق پیدا شو دا مړ شو به چې راو شته څومره وخت په لګي الله ولکه یو نفس مفسرین لګي چې کله ورته وي کن کا پونن به وجه شي ونی چې شی موجودي الله اکبر ما خلقکم نه استاسو پیدایش نه او شتواله الا كنفس واحده مگر بشان د یو نفس لکه دی پیدایش ان اللہ سمعون بشیر یقینا اللہ اولیدن کے دے ورس ہے کہ دلیل تصرف زمانی قیامت بذکرہ ولی چشپا ورز د پی اختیار گرا ورد اشپا وسخت مگر سار راوستو ورز براوری دی باندې قدرت د شارع د الله نو چې ذات په دې قدرت لري په قیامت بین لري ضرور به لري علم ترى تنګوري ان الله یقینا الله نباسی د اشپا په د ورس کې ویولج النهار او نباسی د ورس په د شپه کې وسخر الشمس او تابع کړي د انور اوس په یو کل یجري ټول روان دي معلومه نیټه پوري شپه ورځ قیامت دلته عبارت دی وعلم پوي شي ان الله یقینا الله په عمل چې کوي خبردار دی ورسته کې نتیجه ما قبل ورد شي په دعا ذالک لتستيقنوا نلته عبارت دی دا زګه چې تاسو یقین ولرئ بان الله یقینا الله هو الحق ثابت دی وان ما يدعون اغه څه چې دی ور تر آمدت شوی من دونی سوا د الله نه باطل معنا فانی دوی عبادت باطل له وان الله یقینا الله تعالی چې هو العلی الکبیر برد اولوی دی نور عقل دلیل علم تر تنو ګوري ان الفلک یقینا کشته روانه ده په دریب کې بنعمت الله د الله په نعمت کې دوه کول دي هوا دویم قدرت د الله لیوریا سمانا
چوکې تاسو نه من آیات خپل قدرتونه راځي دي کې اگر که مشنګری تیل پکې دي خو لیکن هوا هم ضروری ده. ان فی ذلک یقینا پدې کې نخدي هغه چاله چې ډیر صبر کوي په تکالیف پر سفر او شکر باسي رب العالمین د بندګي شکر دا معنا ده. وزجر دې په کفران د کافر رد شرف الدعاء چې تکلیف پیراولم یا الله یا الله یا الله او چې راحت شي عبد القادر بشکرو پلانی بابا بشکرو پلانی نعوذ بالله من ذلک. څومره ظلم کوي دا مشرکین. و اذا پاتیم چې پټ کې دوی لرا موجون چپاو هغه په شان دورېس دوی را مدد شوی الله مخلصین له الدين په تشال چې الله له خالص کې بلنا اکرم زکه ایمان راوړ یا الله یا الله. فلما فسر کلا چې نجات ورکې دوی له البر په طرف د دی وشي فمنهم نبازي دوی الله مقتصدون حق پرستی وما يجحد انکار نه کوي زون پایتون مگر هغه څوک چې غدار دی او کفور ناشکرا. اوس بیان د توحید او تقوا. عذاب نه سړی په څه بچي توحید باندې کړه. یا ایها الناس یا عام خلقو اتقوا ربکم یریږه د خپل رب نه په توحید وخشوا یریږه یومن عذاب یومن اصل کې یومن منصوب نه دی مضاف الیه را عذاب یومن لا یجزی چې نه بشي د فکولې پلار د خپل بچینا او نه یو بچي د پکون کې د پلار نه شان دی چوشي نکیره په سیاق د نفي کې واقع او تعمیم راوړو. پلار اوسې ولې ذکر کې لقمان او بچیونو به یوځي کې اسم ولځي کې فعل. ان وعد الله یقینا الله وعده چې اثبات د قیامت دی حق ثابت دو دوک د کی تاسو له الحیات الدنیا ژوند دنیوي. ال عمران 15 کې ویلو مقصد پرې کې تزهید دی او تاسو یې دوکنه کې بالله په الله باندې الغرور څه معنا دوکمار. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي انسان ګناه کې مړ الله غفور رحیم دی ټی دا قهارم دی کنه ورسه تر بداري مخ ویل یومن سوال غدا یومن کله راځي او عقلی دلیل علمی علم الله لدی ټی دا علامات اشتا نهایت العالم کې سواړو څغټ ان الله یقینا الله عنده دا غسر علم الساعه علم د قیامت دی کته کوي باران ویالم پویږي ما په تفصیل دا څه د مین رحیمونو کې دي سوال الغیث باران اوس خو دغه ساينس ولا ثابت کړي باران کې یو نه کیږي اٹکل لې تب ثابت کړي بچي نړ دیګه خزا جوابدار چې ساينس والا موي کنه امکان دی دویم بغیر د علاماتو نه په علاماتو معلومي الوسر المانی کې لګي تفصیل ما فی الارحام دا به معلوم کی چناري نو زنانه د خود شي نشي معلوم اورې نه بختره ک بدبخته عمر کم دی ک زید غریب دی ک مالدار. وما تدري نفس نه پويږي او نفس ما ذات تک سبو غدن سبا کوي سبا موږ له پتن لګي سبا وسکو. وما تدري نه پويږي او نفس کوم یو زما کمړ کیږي دا اصول وګنه. ان الله علیم خبیر یقینا الله په خبردار د پراز. عقلی دلیل ذکر کړو نقلی دلیل د لقمان نه عدم انتها د علم د الله رد وګه په چا باندې چې استدلال کې په پلارانو باندې سورې سجدا د دې رب داري انت اثبات توحید وګه په دلایل باندې تفصیلا دیږي کې الله اوس رد شفاعت قهري وګي. دویم اخر آیات التمتن دې شرح را الته ول شرک ډېر لوی ظلم دی. دلته اوس فرق ذکر کوي ما بین مشرک او موحد کی اتل سمرایت دا مقصد د صورت دی. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا دا دواړه برابر دي نه دي برابر الله وي. اول باب درې شمرایت پورې دی اول کې اعجاز دی. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم مقصد الله پوهه دی. تنزيل الكتاب مبتدا من رب العالمین خبر دی لا ریب فی دا حال دی دشي ویا تنزيل الكتاب نزول دې کتاب شوی ری من رب العالمین در رب العالمین دخوا په حال کون د کې لا ریب فی چې شک پکې نشتا حال منزل راوړو. رب ویله تربیت کتاب له قران کنه زجر اس منکرون د قران لا ام یقولون معنا د بل ام یقولون بلکې مخالفین وي افترا نبی د ځان جوړ کړي رښتیم بل هو الحق بلکې دا ثابت دی من ربک استاد رب د خوانه دلته عبارت دی انزله الله نازل کړه دا
ولې نازل کې لتنذر در پارا چې تیار ورکې یو قوم لا ما اتاهم الله وینه دراغله دوی لا من نذیر ير ورکون کې ستان وړاندې لعلهم در پارا يهتدون چې مقصد ته ورسیږي د هدایت کتاب قران دی عقلی دلیل او دا تفصیل لتنذر دی څنګه ير ورکو قران بیان کوي کنه الله الذي الله غزاد دی خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونو او زمکا کم چې دی پرې مابین کې په ستته ایام په اندازه شپږ ورځو مقدار ټکي پټو جواب د سوالو آیا کوم دوه قول دي ظاهر هم دا ورځ صفت الله واورا ثم استوى بالله برابر شو په عرش کوم دا د شان مناسبه تعویل تحریف تشبیه تعطیل منع کوي ابن تیمیه رحمه الله په دریم جلد او پنځم کې وګد بحث به لیکلی رد شفاعت قهری بابا بمو بچ کی مالکم نشتا سنا من دونی سوا داغنا من ولین شرط دوسون سپارشی افلا تتذکرون دمرا نسیت نکارنا علی ویلی ورسے ہے کہ دویم عقلی دلیل الامر کے دو قول دی یو قول دا چه قضار تقدیر دویم منا وحی یدبر الامر تدبیر دکار کئی من السماء دبر نظم کلا ثم يعرجو کے بے دو قول دی یرجعو یعرجو کے منا دا خطلو بیخی جیلی دی اللہ لفی یومن پیورس کی کانا مقدارو چه انداز دی زرکال دا مما دا آسنا چشماری الیہی دی اسمان لا معارج کے وہی چرونن نبر ہے کہ 50 رکالا جواب داری دیو اسمان نبل پوری زرکال مساورہ 570 و 500 راتلل التصیدت المنتہا مراد بس تعرض ختم ذالک عالم الغیب دا اللہ چی دے پوی دے پپٹو کارا العزیز ضرور دے مہربان دلیل انفوسی واری الذي غزاد دے احسنا یو قول لملک الاحکمہ دویم کہستے کی احسن اللہ کہستے کہ کل شین اریو شی چھ د پیدا کړي وبداو پیدا کړي دے ابتدا د انسان من توین د خټه اول انسان چې څوک دی ادم زکه دلته ویل چې انسان پیدا کړي د خټي اول انسان ادم دی ادم پیدا لري د خټه نه علیه الصلاۃ والسلام اول انسان پیدا شو د خټي اول انسان ادم دی نہ اول انسان پیدائش د انسان کړي د خټي اول انسان ادم علیہ السلام دی نو اول ما شو ثم جعلوا بغیر زول نسل داغه من سلالت اندرا کش کړي شونا من ماین چوبدي مهین سپکی په اعتبار د نظر نور منی پاک را غیر پاکا اختلاف وکړي قول راجه پاک انبیات پیدا دي ثم پس د دین الله برابر کړه او پوی کیفی پای کې روح دا غره خوانه پکې راغی کله چې بچی تکمیل شنه بیا ورته وی رزق نیک بختی بدبختی عمر ولي کوي اسباب د علم واوري وجعل لكم السمع پیدا کړی ساو ز پار قوی سامع او قوی باسر او زلونا قلیلا ما کم ډیر کم شکر وباسي زجر په انکار د قیامت دوی ویل چې موږ د اسماء کې ورک شو بیرو چې توګو عقل نه مني وقالو دوی ویلي اذا پاتم چې موږ ورک شو په الارض پر اسماء کې ایا موږ بل په خلق جدید نوی جوړ کې شو بل هم بل کې دوی چې بلقاء ربهم په ملاقات در ربانی کې کفر کافرون غیر مسلم دی انکار کې نه مني قل ورته توفاکم تاسب وفات کې ملک الموت سورہ انعام یوش پته کې موي نساء ونوي کې کله رسول الله استای زمون او ملک الموت دی خو لیکن جمع تعبیرو شی کرامن دویم جماعت مراد دی دا یو ملک بیرټو مخلوق څنګه باندې قادر دی الله ویری دی یا نوع مراد دا الذي اغا چې مقرر کړی شوی بكم بتاسو بقبض ارواحکم ثم الى ربكم بتاسو رب لبر وګرځي د پاره د جزاء اوس تخویف اخروی سورہ عرب 250 انعام ویش مؤمنون ونوي کې بموي ولو تراکت وګوري اذ المجرمون شکل مجرمان الله وکتګي د خپل سرونه عند ربهم در په وړاندې
سبوي ربنا یا رب زمون من وکاتل من واوردل فرجعنا واپس کوم نعمل صالحان شو کو نیک عمل ان یقینا من یقین والایو نعمل مجزوم دے جواب دا امر دے سورہ نعم کوئی کبه مو ګرځي دا ورانه کوي مرزین دي کنه اوس ټول یو رقم نشي کېږي حق او باطل په دنیا کې جګړه ده ولو شئنا کچرته زمون خوښي خوښوي اتینا ورکړې به من کله نفس نریو نفس لا ده هدایت ولكن حق القول لیکن پورا شوی په سره د عذاب مني زمانہ حق من پورا قول په سره د عذاب څه په سره د عذاب لاملا ان زبخام خاړه کوم جهنم د پیرین و انسانان ناجمعين مجتمعين پیری کوم د اور نه جوړه بس الله پکې استعداد برابرۍ لاس د اور خاور نه جوړ دې مخم د خاور نه څنګه پړک کوي دویم شربینی لیکلي اندامونه به انسانان غوند شي فذوقوا وسکه عذاب بما په سبب دا چې دی یاد استله تاسو لقاء یومکم ملاقات ورځ تاسو شدادا ان یقینا من تاسو دی یاد وستای دغه دوه قول دي معنا په دنیا عن الهدايه دویم عذاب کی وذوقوا عذاب الخلد وسکه عذاب د مشواله بما کنتم تعملون په سبب د عمل تاسو كنتم في الناقص مسالمه داخل بالدوام وزم من صفات اوري ترغيبا انما يؤمنوا يقينا ایمان لري پایتون زم الذين غ انسانان چې یاداشي یاداشت لور کړی شي بیا پاغه ذکر دا معنا نو خروا پروزي سجده کوون کې او تسبيح بیانې بحمد ربهم سره د حمدن رب ددی وهم لا يستكبرون پر سال چلوي نه کوي د الله رب بندګي تتجافى لري اړخونه ان المزاج رجل سملسو زیشته خو پری خودونو قیام الليل کوي دوی طریقې په کې راغلي کړه کله وی تر یو رکعت کله درې کله پنځه کله وکله نه اسباب مخکې مونږ ویلی وو د سورې کهف رسنی ایتونه ویل قیلوله کول وختي وده کېدل ګنا نه ځان ساتل مؤمن سره کې نه ساتل ډېر خوراکونه نه کول دنیا په کار کې ځان نه ستړي کول د آخرت سوچ د سلف تاریخ آیاتونه او حدیث ګورې دي په ځایلو کې زیات جمانه بزان ساتي دعا بغواړي مجاهده وکړي موبایل په ټیم کوي د هیڅ سره بزا مالی جرمانه کېده يدعون ربهم یا دی خپل رب الله وي خوفا یریږي دا غر عذاب نه او تمه ساتي رحمت کې ومما باجدا سنا چې موږ ور کړی کې خرچا واجب او کنفل څه نتیجه پدې شتري فلا تعلم الله ان دې معلوم کړي او نفس ما غس اخفي لهم چې کم دوی له پټ کړی شوی من قرة اعین چې اخواله دسترګو دې فرقان کې ویلی وو ول قران او حدیث یو تعبیر شوی څنګه ویل اخفیا تفصیلی حقیقتا هو سب تعبیر دی دا نعمتونه ولي ورکي جزاء بدلرا بما كانوا يعملون د په عمل چې کړي دې همیشه اوس مقصد دوسره د نتیجه افمن کا اورت دې په سیکولر نظام افمن کان مؤمنا هغه څوک چې مؤمن دی کمندا دی پشاندا چې فاسق دی علی مؤمن دی عقبه ابن ابي معيط کافر دی دواړه برابر دي نه دي برابر اوس بشارت اما الذين غ انسانان چې ایمان راوړي او عامل الصالحات عمل کړي د قران او سنت برابر فلهم ذل الله باغونه د ورزيدو دي جنات المأوا نزلا د عمل مستره کوئی دنیا د ملمستي غوندنه چې درې ورځې ملمستي بلکې هر وخت بما كانوا يعملون بسبب د عمل لري ګور دنیا کې به عمل کې ځان بکړي خوب منه کوي اوس تخويف حج کې ویلو واما الذين غ انسانان فسقوا چې بيدین لري زید ور ګرځیدو دي چې النار ور دي کلمہ ارادو کله چې اراده لري چې وزي من هدا غینا اعيدوا واپس لشي فی اپای کې په ګرځونو او وقيل ویل شي لهم ذل ذوق عذاب النار وسکه عذاب دور الذي اغا كنتم به تاسو دې تکذیب کړي همیشه او څنګه دا عذاب نو سګي اوس تخفیف دنیوي او خامخام بوڅ کو بدوی من العذاب الادنى عذاب نشدي دغه څو قول علماء لیکلي بدر کې عذاب راغی خار مصیبتونه د دنیا حدود عذاب قبر قتل الوغا دون العذاب الاكبر مخیر عذاب اکبرنا
عذاب د قبر نه، عذاب د آخرت نه. پیدا سره علی سب زکو یخوف بها عباده الشاردین لعلهم يرجعون، شاید داخل وګرځيږي د ګنا نه. زجر بالاعراض. ډیر د شي انسانان د قران او سنت مرته الله وی ذکر کې بیان مو کې بځې دې چې عمل پیو کې نه مني. ازلمون مراد نوع مراد یو کس ته متعدد صفاتونه لري. زګار چا سره دا وی څوک دې غړ ظالم ممن دا شان الله چې دل یاد اشور کړي شو بیا آیات ربي پایتونو درب ددو ثم ارزانا به ته مخواړي مجرم دیو انا من المجرمین یقینا من د مجرمان نه انتقام اخستون کیو. دې جنت دویم باب نقلی دلیل موسی علیہ السلام نو جواب د سوال او نبی ستا خبرې نوی نوی دي، دا زړی خبرې دي. ولقد آتینا یقینا ورکړې موږ موسی علیہ کتاب علیہ السلام. الکتاب کې الف لام هدي تورات دیم جنس کتاب. فلا تکن نمکیگا په شک من لقائه داغه ملاقات. لقاء د درې معناګانې یاد ساتي. قبولیت، دویم اخستل، درې مخامخ کېدل. دې ضمیر کې هم درې قول دي. الله رب العزت موسی علیہ السلام تورات، بیری مقام کې مصدر مبنی فاعل یا مفعول پنځه معناګانې یاد ساتي. من لقائه د قبولیت د موسی تورات تا، من لقائه دا خستلو د موسی تورات تا، من لقائه مخامخ کې دوستا مصیبتونو سره لکه موسی علیہ السلام. من لقائه د ملاقات تا الله سره برا. من لقائه د ملاقات تا موسی سره په شپه معراج کې پنځه تفسیر شو او شپږ احتمالات پکې وو بلکې اته. یا په لقاء قبولیت یا خصل یا مخامخ کېدل. ضمیر یا الله راجو یا موسی علیہ السلام له تورات لا مصدر یا مبني للفاعل یا مفعول. وجعلنا دغه دوه قولې دا کتاب مګرځولې یا موسی هدایت بنی اسرائیل لرا کله ټول انسانانو له اصول کې. وجعلنا منګرځولې منهم د دین مشران يهدونا شبيان بامرنا دین زمون هر کله چې صبر کې وکانو بیااتنا و زمون پایتون یقین لرو. ابن کثیر د شیخ الاسلام ابن تیمیہ نقل کړي بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین. امامت په دین په صبر په یقین په ایمان باندې په عمل صالح باندې په تقوا باندې په زهد باندې په تواضع باندې په مجاهده باندې په دعوت باندې د الله د مخلوق حق ادا کول باندې ظلم نظام ساتلو باندې راځي. یو له اسباب ورا کړه. ان ربک یقینا سارب فیصلو کې دی ما بین کې یوم القیامت بورز قیامت. قاضی باغی لما فعلت وكيف ابن قیم لیکي رحمه الله کنه بچ لګل شیلې بچي بر پیږي سړي فيما ببارد هغه څه کې کانو فی اختلافون چې اختلاف کړي. اوس تخویب سره د زجر اولم يهدي کې معنا د ښکارا. ایا نه د ښکارا لهم دوی لا کم اهلکنا مونږ ډیر تبا کړي من قبلهم د نمخ کې پیړی يمشونا داخل ګرځي په کورونو کې مساکنهم. ان فی ذلک یقینا پدې امساک کې برتون لري نخري افلا يسمعون دوی دومره ناوري. زجر دې سره دلیل نه. اولم يروا آیا دوی نه ګوري ان نسوق الماء یقینا من روان کړي دی وبه الارض الجرز شاړس مکلا او باسو مونږ به په باندې زرعن فصل چې وی خوري داینا انعامون د دې چار بیانو زانونه غلطانه دوی خوري وبسوي افلا يبصرون دومره نه ګوري او دی ګوري کنه. زجر په انکار د قیامت. آیت کې سو قول دي ويقولون دوی وي متى هذا الفتح سو وخت به فیصله. دویم بدر درې مرز قیامت سلورم فتح مکی ان کنتم که تاسو رښتینی وای. سورہ انعام کې عمرش نقول هو يوم الفتح ورځ د فتح چې دا نفع ورنه کی الذين غشال رش کفر کړي دوی ایمان نه بدوی لو کتل شي د رحمت په نظر تسلی او تفرید په مذکور باندې. فارزن مختواړ او انتظار کوي د عذاب دا. انهم یقینا دوی انتظار کوونکي لري انتظار کوونکي درې قول دي د خپل سزا ستاد قتل د عذاب. ابتدار انسان ذکر کړه توکیل ملک الموت ذکر کې
اتلس کې فرض ذکر کې ما بین مؤمن او کافر. صفات د مؤمنانو ترغیبا ائمه بنی اسرائیل ذکر کړه سورۃ الاحزاب. دې رب داري الته فرض ذکر کې ما بین د مؤمن او کافر کې دلته فرایض د ایماندارو بیانې. الته بیان د توحید وګړي دلته کې رد کې پرسم باطل. الته داخل لاړ اورلا دای سره اصول اربعه ذکر کړه. دلته اوس ترغیب ورکې تو عبد رسول الله. مقصد د سورۃ سره نبی له تیزواله په دعوت باندې اورت کول د رسمونو بدعات تقریبا دورس خطابات بری صورت کې راشي. صرف رسول الله خلاصه بدای چې اول باب نه هم نمبر آیت پورې دی. خازن خطیب لیکلی دی احد نورس نمکه مشرکین وفد راغی. نبی له ویلې ست نرم شو سبا موږ نرم شو سری جون بکو. الله دا ورکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اوچت سړی د شونی ویلی محمد اکراما له. النبی معنا اوچت سړی اوچت ذکر چې مخلوق الله پیدا کړي فما قطهم بدر اغلی خوشی دی ولید نږدې کړه. اتق الله دلان یریږي یو ولا تطع خبر ممنه د غیر مسلمو په شرک او د منافقانو په مداهنت کې چې لا تو منات او عذاب یاد وي. ان الله یقینا الله علیم حکیم اپ حکمت والا دی. دو خطاب ذکر اتق ولا تطع. دریم وتبی تابعداریو کما یوحى الی دا چې تاره وای کې دې چې صادربنا قران او سنت یادای. دلیل همدار قرآن و سنت سڑے استدلال کی پیش کی عمل هم دې برابر کی دین دا دو پای دي کان ترک تو فیکم امرین اکمل تو اتمم تو هر څه به کی پوره دي. چې کوم شی قرآن و سنت ذکر کړي دین چې نه بی دینی دا. ان الله یقینا الله په عمل چې کوي خبیر خبردار دی. څلور متوکل علی الله په الله ځان سپاره دی. ولی ویلی قرآن و سنت چې بیانې مشکلات رضی الله اکرک بول رہی وکفا بالله وکیلا پورا دی الله ذمہوار. بی زائد فاعل لپاره پار د الله د کفا معنا پیدا مروا رد په مشرک پاکوال د مشرکین. یو سینه کې دوزونه نشتري یو سره کې دوه مینې نشتا. دویم د جهار مسله مور سا اگر چې ته راوړې د خپل خجره دی ته زمانه مور غوندې نه په دې خو مور کیږي نه. دریم پر دې بچی کېږي نه چې زید دوی رسول الله بچی دی نن څنګه ځان په نکاح کړه. ما جعل الله ندی ګرځول الله تعالی دې سړي د پاره دو زړونه فی جو به پیوسینه کې دو کی په پڼه کې نه دو مینه یو ځړ کې نه. دویم وما جعل او ندی ګرځول استاسو ببین اغا چې تاسو زیار سره کوي منهن د سره امهاتکم ساسو مندې روس وراشي مشاهده کی. دریم چې دې سره سره تعارف ساتي. وما جعل ان دې ګرځول استاسو متبناغان ابناکم ساو زامن ذالکم دا ساسو ویناله بافواهکم ساسو بخلو دلیل نشری. او الله یقول الحق الله حق بیانی غیر ابن نګرځي او هو یادي سبیل خودل دلاری کوي هغه. خطاب مومنان له پاره درب درسم ادعوهم لآبائهم پلاران له منسوب کوي. عادت دار بداو زید ابن حارثه کله په لفظ ابن راضی ابن مسعود ابن تیمیہ کله په اب باندې راضی ابو العباس کله په وصف راضی ابو القاسم او ابو حنیفه رحمه الله. زید ابن محمد مو ابن حارثه وای ځکه ځانه بوس په نکاح کې ګور خو نه ده. هو اقصتو دار انصاف خبره ده الله پنيس حکم له پلار نه معلوم نه به ورته یا اخي وایا. فإن لم تعلموا كمالم نہیں تاسو لاباهم در پلاران فإخوانكم بيساسرون دي غرور ملي نو به ما سره میراث کې شریک دي نجي فی الدين دین کې او تاسو مولاګان دي غلامان مدینه موالی ویل شي. کله کله خطاان سړی نو ویل شي جاره ابن محمد صلی الله علیه وسلم الله یې نه دي نشم به ځکه زموږ امت ته نسیان او خطا معاف.
دې ویل شي د اسلام دین محاسن وليس علیکم نشبتا زمانه گناہ فيما فعل فازکی چې خطا شوی به پای ولکن ما لیکن چې قص کړي د قلوبکم ساسو زړونو په دې مرانسم وکانه الله غفور الرحیم دی الله تعالی بخون کې مهربان څومره ګناونه لیکړیا بټول معاف کی به وسر درهم معاملہ دیم خطاب مومنان الله مقصد پرې کې عظمت د شان د نبی او د بیبیانو تقریبا نبی لزمن احتیاج په 15 صفاتو کې وکنه مخکې ویلو ابن قیم زاد المعاد اول جلد کې فصل لګي په احتیاج دخلو کې نبی لا شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې په دین الله مکلف کړی و نبی ته شي کړي نه کم ځنه براتلو د رسول حدیثات تشهدا شیخ عبد السلام رحم الله کتاب کو انکار حدیث انکار قرآن تک حدیث درت کو قرآن امرت شو لتبین امدا معنا ده النبي اولا نبی ډیر اولاله په مؤمنانو من انفسهم دې ځانونو ځان مرکه خواله بچ خو به نو ویلي لقد اجمع العذاب لي واللبو دخل غزمانه کفر تموس کړی دا فلست اباله نا اقتل مسلما على اي شق كان لله في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلم ممزعي وکستا په نبی وي خپل کې اغزم نشماته ولې مداوا من انفسهم دا معنا ده وازواجه ببين ذشري من دوی دي ک خدیجه را کو ام سلمہ را کو ام حبیبه را ک حفصه را ک عائشه را ک زینب دا ک سوده را ک صفیه را ک میمونه دا ک ریحانه دا ک جویریه من دې سمانه تحریم کی نکاح کی تعظیم کی چې عائشه سره دې نکاح اراده ونه لري ګوره بل چا سره اوس جواب د سوال چې مور مې د میراث کې بل سره شریکي واولو الارحام خاوندان د خپل ولی بعضهم بعض دی لایق دي بعض نور پوری د الله کتاب کې من المؤمنین والمهاجرین بیان دی من بیانی د مؤمنان او مهاجرون الا په معنا د لکن استثناء منقطع ان تفعلوا مبتدا نو خبر پټ دی الا ان تفعلوا مگر تاسو فعل جائز دی جائزن الى اولیاءکم تاسو مشان لرا معروف اندنه کوي کان ذالک فی الكتاب مسطورا دا په کتاب کې لیکل شوی کتاب کې دوه قول لوی محفوظ دویم پوخانی کتابونه یادای اوس پنځم خطاب ومن کا وایز اخذنا پاغه ټیم چې موږ واخو سودان بیاونه میثاقهم لو زده په دعوت ومن کم استانا د نوح علیہ السلام نو د ابراهیم علیہ السلام د موسی او د عیسی ابن مریم علیهم السلام واخذنا من اخذته د دوی نه میثاقا غلیظا الله تعالی وعده لك میثاق عهد المؤكد بالیمین په صرف د رسول باندې عمران واته کی موي سوال دار مخکې ملي میثاق او دلته ملي میثاق یو قول دا تاکید دا ولې دویم التپ دعوت او دیږي کې په صدق د نبی له کال عمران واته کی موي تکرار نه غي علت د معقبل سورہ عرب شپږم کې موي لیس ال در پارا چې سوالو کې د رښتینو نه په بار د رښتیا دوی کې په دعوت کې دلته عاطف دی او عد په لفظ اخذنا باندې دویم قول دا چې عبارت پټ دی چې سوال وکي د رښتینو نه په بار د رښتیا دوی کې بدل ورکه او پښتنو کې غیر مسلمانه په بار د دروغ دوی کې نه به واعد للکافرین عذابا الیما تیر کړي دوی له درناک عذاب دین دویم باب دی اتی شنبه آیت پوری د خندق واقع ذکر کړي او بیا د منافقانو صفات مقصد پکې تحذير او د اصلاح یا ایها الذین آمنوا یا ایمان والو اذکروا یاد کې نعمت الله علیکم بتاسو نصرت نعمت مراد داري کله خاصین به وګد باس ذکر دلته خاص کر واقع تفصیلی ذکر کړي د خندق موږ ته سیرت کې ویل دا سلمان پرشیا تکتیک پیش کېګا ډیر معجزات هم خارج شو زبیر ابن عوام دي کرامتونه و اجاءتکم فاتم شرال تاسو الله جنود لکر د کفارو فارسلنا علی من راولېګل په دوی باندې بعد وجنودنا هم لیک لخر تاسو نه کاته وکانه الله دی الله په عمل چې تاسو کوي بصیر لیدون کې رسول الله اراده غسل لره بني قریظه ولا جبرئیل لوي
اوس شدت د رحال چې دا غزر سعادي نه و اس پاټه م الله او جاءکم چې تاسو را لستاسو نه برا ومن اسفل او دلاندې قریشو منافقانو يهود ټول وایس پاټه م الله چې سپینی پات شو ال ابصار د سترګې حقیقتا د وجره اثر نه پزړین کیږي سترګو یہ کنه دروب نه ده وبلغت القلوب الله راورسد زونه مرولا ګمان مو کو په الله نشنا ګمانونه مومنانو ګمان داو چې الله وعده پوره کوي مگر امتحان رالو پمونګه خو په به صبرې کولو منافقانو ولدا رسول په حق نه لري کینه د دې زړه خلیل الله وراغي هنالک په دې وخت کې ازمی ګوګړې شو به مومنانو وزل زلو وجړه قولې شو زلزال شدید په سخت جوړه کو ټول جان په سراج مشوي دي وز منافقانو سوال صفاتونه قباحتونه مقصد دا چې دا ځان کې پیدا نه کوي منافقانو باسه کې چې پیژندل ګران دي zarar زیات دي دوی د اصلاح په خاطر مؤمن به دوکه نشي واذ یقولوا باتم شوره دو فرقوا الذين واشا چې زونه کې مرز دي شرک او نفاق وعدنا د کړي مو سره الله رسول الا غرورا دوکا اسی په ګپ راوستو معنا ده بنو حارث دی و اس قالت طائفه پاتیم چې ویل یو جماعت منهم دین یا اهل یثرب اے د یثرب والا یثرب کې معنا د ملامت او خفقان ده لکه لا تثریب علیکم اليوم دلته مرزونه وکنه د نبی په دعا باندې جوحفه علاقه لاړل لا مقام لكم طاقت منشتا فرج وي کې دوه معنا ګاندي دین نو ګرځي اے د خندقنا وسم چې یثرب دی ویل نو مدینه الرسول به درې کړ شوخه مدینه منوره او طلب دی اجازه کولو فریق یو گروپ منهم د دینه د نبی نا یقولون به ویل ان بیوتنا یقینا زمون کورونه اور خالدی دغه درې معنا ګاندي کته دي یا سره دیوال نشتا یا خالد محافظنا وما يبي عورنا وخالي اجازه ولې طلب کړه ان يريدون داخل اراده لري الا فرارا تختا اوس کندا فوج را شیو دا مدینه ونی شیو دولوی چې شرک وکي لبه پورته وي ولو دخلت کی ضمیر راځي کا جوش لا خازن دلی کې لیک داخل کله شی په دوی باندې څوک دا جوش لخري من اقطار هذه اطرافنا وبعدين سوالو کله شی دوی نه د فتنه معنا شرک قتال مسلمانانو سره اتوا دوی قبلی آغا دلته عبارت ده کې قبول کی وقت تیرن کی بها دلته الا يسيرن کم مدینه کې د شرک سره زجر بنقض العهد لوزونه ماتي جنگ نمخ کې ویلو چې دا بکو او چرالي شم نشو ولقد كانوا يقينا دوی لوزونه کړو د الله سره من قبل وړاندې چې نه باړې لد بار شاګانی دلته عبارت دینو لوز مات کی وكان عهد الله وكان وفاء عهد الله احدو عهدك مضاف الیه د وفا لپاره دا وفا د الله د لوست پوسټ لې شوی پښتنه کوم زجر بالفرار باز خلک تیک تکي چې بده بچ الله مړ چې مر راغی کنه چر زره دي در بس راځي په تیک ته مختنه کی قل ورته وایا لن ينفع ارگز بنا فضل نکی تاصل الفرار تیختا کو تکتے من الموت دمر گیا قتلنا و اذن پدی وقی مزید بدر نکلیشی مگر کم الا قلیل ورسته ہے کہ زجر دے شد مصیبت ننشے بچ کی دے دو مرگنا چر تباخر زی قل ورتو ہے من ذا الذي سوک دے آزان چی تاسو بچ کی من اللہ اذا اللہ رازاب ان آراد بکم کا اللہ ارادو کی بتاثر تکلیف دویم ومن يمنع رحمت الله سوک بمنه کې الله رحمت او اراده کړي ارادو کې بكم بتاسو رحمت ولا يجدون داخله ومندن کې لهم خپل ځان د پاره من دون الله شواذ الله دوسو کوم کې نکیر پشیاق دنه په کې واقع او تعمیم راوړو مقصد به حضرت شفاعت قهري ولی حال کې راوړل شي نشر روسا زجر بدر قباحتن قد يعلموا قد فعل مضارع باندې داخل تقلیل خو لیکن د الله جانب کی تحقیق یقینا الله تعالی معلومي اغمن کون کی منکم ساسو معوقین من کون کی ګور مزه جنگلا
عجیب سړی کفار سره ډغره ګرانه ده. والقائلین او وینکری لاخوانین د خپل ورون لا هلم الینا راشی مونږ لا ولا یاتون الباس الله وین راځي جنگ لا مگر کم ولی راځي د پاره د ریا، کم ولی راځي د پاره د غنیمت، کم ولی راځي د پاره د جاسوسي، کم ولی راځي د ثواب اراده لري. څلور وړه تفسیر مفسرین لیکلي. اشحتن معنا بخل کې پتاسو اوسه بوزدلی لګورا. فاذا جاء الخوف شکل راشی یرا خبر د قتال چلک حمله ده. رأيتهم تبدو فرق وګوري ينظرون الی ګوري وتعالى اوړي راوړي با ينم د دې دسترګي کله دې کدوران لدی پشان دا وختلو دا چا چې بیوشي پیراغله من الموت د وجر زن کدن مر من اجل کدن کدن. منافق پدې پیژنه شوشه کې راګیر شو هنګامي حالات ذکر شي خبر نه ولا کې دې چې پدې چا پرش الله وسترګي وړي راوړي. او چې کله به تور مثال به یې ختم شي چې چاپه بل ځای لاړم مړ دا تقدیر دی او موږ دعوت کې او جهاد کې دا مشکلات دي قتل امراجه او د امراجه واغه. فاذا ذهب الخوف الله شير العرش سلقوكم نقدي کی تاثر به السنت شبي ولي دې کې دوه معنا غاندي تاسو تکلیف د وجه دویم چالا کړي حداد تیری اشحتن الله هرس کې علی الخير په مال اولئک دارس خلد شیمان لري فاحبط الله الله برباد کړی دی عملنا وکانه ذلک علی الله یسیر دا کار په الله سان دی عمل برباد ولی ورسه کې زجر دی او درې قباحتونه نور بزدلیم مړ دا خارجین نوځي زما خرچی کړی دی او دا يحسبون الاحزاب ګمان کوي بری ګروپونو لم يسبو شنه دی لاړو نشي ويأتي الله كراشي غروپنا خو غني لو انه مرمان شدي وشیدل فی العرب باندو کې او يسالون سوالونه کولې اطلاعات معلوم اول تاسو دي حالاتو انبائكم جنگ سانه کې نه پاتې کی ولو كانوا کدا دو فرق شرط موجود وي فی کوم تاسو کې نو جنگ بنه کړي مگر کم دریا را پارا اوس ختم مومنان الله مقصد به د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع او تقریبا په سوال لستره کو لام دے کان دے بے لکم دے بے فی بے رسول دے اسوہ حسنہ دا لمن دے و بے کان دے بے یرجو دے لفظ اللہ دے یوم الاخر دے ذکر دا اللہ دے کثیر لکم مبدل من ہو دے او لمن دے بدل دے یا متعلق دا حسنی پورا لگوا. لقد کان یقین اشتستاؤ دا پارد اللہ پر رسول کے اسوتن اقتداء کے استا سورہ منتحنہ سلور کے ہوئے ملت دی ابراہیم علیہ السلام دا نبی ملت دی انت ابراہیم ذکر کیا علیہ السلام خوالت استثناء گورا راگلے ہوا فی علم رسول اللہ پی جہادی پی سیرتی فی لباسی فی اکلی لمن دا بدل دے لکم نام دل من ہو دے دویم قول دا چھے تعلق حسنتن سر والا گوا لمن کانا چار پار ارجو اللہ چھے امید ساتی دلانا نا عقیدہ ساتی یہ رکی امید بنا بنا کہ دلتا اور دورز اس سنئی وذکر اللہ لا یدی زید عام اوقاتوں کی عام عبادت تھی ذکر کثیر کی اتباع سنت فهم دمانا اخلاص و توحید والصفات صحابہ ولما را المؤمنون اللہ شکر مومنان ولد اللہ گروپنا قالوا ویلے هذا ما دا سره چې موږ سره الله او رسول وعده کړي سورہ احزاب ول سمرایت کې ویلو دوی مصیبتونه په مؤمنانو ایدی مشار لی سورہ بقرہ و سورہ سوارلس سورہ عمران و سورہ دوت سلوے عنکبوت شپگم احزاب اولس کی وصدق اللہ رشتے وری دی اللہ و رسول اللہ ما دادهم نجیت ایدو الر مگر ایمان و تسلیم نور منقاد شلوی دی دین کی کلکشی وس انس ابن نظر بیانی ساتھ تیویری ہو کرا دی جنت غر نمالت جنت بوئی راجی آل تو ورہ غیزاری شہید کی چانے پیشن آخر خور پیشن دو دکھپونا اللہ رضی حال بیانی دو گتنا شکر داری من المؤمنین بعضی دی مومنان اللہ وی رجالن سکسان دی صدقو چی پورے اکڑا دل تک لکی دل پا جہاد او احکام شرعیو ما اغسر چی لوزنی کڑو دا اللہ سر علی پاغا نفمنهم من بعضی دا سوکوا قضا نحبا چی پورے گے اخپل حاجت انس ابن نظر مصب و حمزہ نحبا منا حاجت راغب لکی نظر
ومنهم من ينتظر او باز اسو انتظار کې عمر او علي عثمان او نور رضی الله عنهم وما بدلوا نه دې بدل کړي دین د الله په بدلې دو باندې پورا دین راوړې رد پر حافظ شیو اوس احسانات لیجزیه کې د الله د پاره د عاقبت دویم قول دا چې ما بدلو پر ولګوا لیجزی الله او چې بدل ورکړي الله رښتون الله بصدق په سبب د رښتیا دوی کم اعمال چې تیر شي د صحابه ودي ويعذب عذاب ورکې دو فړه کله ان شاء کوي غواړي او يتوب یا توفیق د توبې ورکې عليهم دویلا په دوی باندې ان الله یقینا الله بخون کې مهربان دی غفور څومره ګناهونه دې کړې ټول معاف کړي د رحم معاملې برسو کی جواب د سوال کافر چې راغلی وې څه صورت حال ورد الله وګرځي واپس کړه الله الذين اسو چې کافرانو بغیظهم ما غیظهم سره د غصې لم ينالوا خيرا الله دین وصل کړي خیر لم ينالوا خيرا وكفى الله بس ک الله مؤمنان القتال د جنگنا ولی د وجره بعدنا دوی ملائکه راولېګل وکان الله د الله تعالی قوی عزیز قوی زور اور نبی صلی الله علیه وسلم اراده د غسل و جبريل ورته وینه بری قریزو پر ورشي سات فیصله وکړه نوجوانان یو کیفیت والا بډاګانو کشرانه بلی وانزل الذين وكتك شوا خلل شهيدي کومه کې کړو ایک تکړه من اهل الكتاب د کتاب د دوی د قلاګانو وقذفوا غرزو دې پرېژونه کړو فريقا یو ګروپ تاسو وجلو باندې کولم فريقا بالجماعت حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر ویلي چې دې فیصله دي ساده وکړه چې کوم الله کړو د خبر اسمه کا بیان نه اویس سره ملک سره د جنازې له راغلی وو نبی صلی الله علیه وسلم به شکلا شهید شو د ډېر غم د وجنه د ګیرم شوی ولا او اورثکم میراث کې درکړه تاسو له دې اسمه کا بني قریظو و دیارهم د دې کورونا او اموالهم نقد مالونه دلته عبارت دی وعدکم ارضا وعده وکړه تاسو سره د اسمه کې چې قدم په نوې خودلې فتح مکی یا خیبر یادی وکان الله على كل شيء قدير دی الله پر عرش قدرت والا توانا دي جن دریم باب دی نبی له بل خطاب به بیانې کله چې فتوحات را نو دی ویل موږ له بنگلې کورونه دنیا غواړي او الله رسول غواړي عائشه له ویل مور پلاس سره مشوره وکړه وې دې کې څه خبره ده زل او رسول خو غاڼم خو ما خبره بل چاله نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم مخدیر پاره نه راغلی دلیل له بدی چې سړی دای دی خجله وای دا مخلو کاوټونه ما جوړوي تاسو له بنگلې جامع وغیرہ دا برابر کې دعوت وکي یا ایه النبی او چې سړیا قل لازواجک بیبیون الذي هو ازواج ولی ویلی زکه هم نکاح کې برابر دی ما عقیده کې امراه نکاح کې عقیده کې نه کتا سو اراده لري الحیات الدنیا د سامان د ژوند دنیوي په اعتبار د نفقې ډېری وزینت او د ډول لباس کالی نفقه خور کې خو لیکن زید راشي دا کله د فوق نه تحت لوري کې کله د طاق نه فوق دل تاثیر دلی امت یکنا چې مزید رقم تاسو را یم رخصت کم سران جمیله په رخصت دو کوم مطابقات 240 کې ویلو او کتا سو اراده لري د الله او رسول او د الله د رسول والدار الاخره د کور سنی جنت اطاعت الله او د الله د رسول فإن الله يقين الله تير کړي نه کان لمنكن الساسو اجر ناسو ملوي اجر لل اغه چاله چا محسني الثابتات بالاراده الساريه چا ثابت لري په دوی میراث الله او رسول غواړي من كنا الامن بينري مرادين ټول زنانه د رسول دي اجر اعظم قتاده سے وہی جنت وزب الخطاب یا نساء النبی اے پیغمبر به بیانو من یاتی سو چراغ من كن نستعصنا یو بحیی لرا کارا بد اخلاقی دنیا پرستی قباحت شران او عقل ناروا دې کی ویل دا ډبل بکړې شلال عذاب دی عذاب ډبل زکه درجه او چې تر عبد الله ابن عباس وی د عالم ګناو د عوامو د عوامو او یو د عالم یو وکانه ذالک علی الله یسیر دا کار په الله سان دی ورسو سوی لکه څنګه چې ثواب ډبل دی ودا عقاب عذاب ثوابم ډبل دی
ومن یقنط، قنوت معنا قلبا و نیتن. چا جزی وکړه من کن نستا سنا الله رسول الله وتعمل صالحا عملونه وکړه نیک اعمال ظاهره وربکو دی الاجر دی مرتين ډبل. په مقام د اجر کې نسبت الله له شو او دې مقام کې فعل مجهول ویلي اشاره دی غلبه د الله د رحمت په غضب باندې. سبقت رحمت علی غضبی. واتدنا مونږ تیار کړي له دیر پار رزقن کریم رزق عزتمن جنت یہ په دنیا کې کریمن معنا برکت والا دی. قرطبی لیکلی د قشن امام بقعیری بل ادب دیر ویل شه ادب الکلام وشول خبره باندې کوي کنزل بم نه کوي. دروازه ټک ټک زنانه پښتنه او کپلانې شتانه نشته بزا. یا نساء النبی پیغمبر بیانو لستن نه تاسو پشان دیو کس من النساء د زنانو. عبد الله ابن عباس وی چې لیست قدرکم عند مثل عام النساء که احد شامل لمفرد جماعت مذکر مؤنث ټول که تاسو یریږئ د الله نه عمل کوي پر ایتونو مکته کوي بالقول وینا جول وینا بنا کوي فیتمان الذی کې انته پیدا کیا سړی چې زړه کې مرض دی وقل نو وی وینا نه کا صحیح وینا عفیف شپای کی فاجر انسان ته من کوي کنزل بم نه کوي. دلیل په دې د زړه په مرزونه کې عمر زاله پردې زنانو سره خبرې اوس آداب عملی قرن او قرن دواړه خیرت راغلي دي. قرن معنا قرار اوسېدل او قرن اطمینان کې اوسېدل. عائشہ رضی الله عنها په جنگ جمل کې صادر لپاټه په سر आवाज شروع به جوړل لون بشو الله مونږ له کور کې اوسېږي د مجبوریت په خاطر باندې بار راغلو اوسېږي په خپل کورونو کې مخکار کوي سنگار د اغزم سنگار د جاهلیت اوله تینه مراد سره قاسمی لیکلی چې نری وي تنګ وي د انسان خوښ شوانی ورته را پرېدا. په مابین د ادریس علیه السلام د نوح علیه السلام آدم علیه السلام کې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې د عیسی او د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې اره ګناه چې مخکې بس دی لوي کېږي جاهل لکه دوه قسم جهالت دی په خانه یو وسنه ای بل سکارو لپټه به د غاړه کې واچول ید شي پوغا پابندی مانځه کوي او ورکوي زکات دلته کې عتب د زکات مانځه باندې شوی دی. دلیل په دې چې زنانه به د خپل سترونه زکات ورکوي. بعض علي علماء نه مني چې استعمال لپاره ظاهر قول دا دی دا کوم چاول دی ونی می تولی سرزر 250 می تولی سپینزر به 12 ګرامه شل مسقالو کې به یو مسقال نو بس حساب کوه. اطاعت د الله کوي او رسول او د الله د رسول اوس فایده دې مخکې امورو انما يريد الله يقينا الله اراده لري د عمل ساسونه په دې امورو لیو سے با چې ختم جانکم ساسونه ارج سګندګي شرک ګناه شیطان شک معاصی اهل البيت اهل بیتو سوره هود درې کې ویلو اهل البيت مضاف دې ځکه منادا مضاف پر یا اهل اول اهل بیت د سړي خزره به هغه څوک چې سړی راځي او کور له بغیر د اجازه رد پر حافظو چې اهل بیت نه مراد حسن حسین علی او فاطمه دي نه خدیجه را ام سلمہ را ام حبیبه را حفصه را عائشه را زینب دا سوده را صفیه را میمونه دا ریحانه او جویریه رضی الله عنهن ويطهر او پاک تاسو ته تهرم په پاکولو د شرک نه د بدعت نه د ګناونو نه ظاهرا باطنا د پاره د ازاله د ګندګي باطنا دا معنا فضائل هم حاصل شو څلورم خطاب ترغیب د علم لا واسکرنا معنا آیات کوي ما اغسو یتلا چرسل کی ساسو کورونو کې من آیات الله والحکمت آیاتونه د الله قران او حکمت احادیث دا بیان کوي. بیوت ویلي معنا پټ محفوظ یې کې کو ایجوکیشن شته ورته وي خزو سړی شریک کې نسل دانا ان الله یقینا الله تعالی دې لطیفا خبیرا بارک بن پتا سبانی زکه کورونه تو ګرځول د کتاب او سنت مدرسې خبیر دې پتا سو زکه خوخړی نبی صلی الله علیه وسلم لا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم.